د اسلامي امارت د واکمنۍ مشر خپل د کورنۍ چارو پر وزیر بندیز لګولی. کله ناکله د پرمختګ لارې یوازې په خپل سر او له قیر، کانکریټ او خښتو څخه نه جوړیږي، بلکې له باور، وحدت او واکمنۍ سره پر مستقیم تړاو بشپړیږي. ځینې پروژې له زړه څخه پیل شوي وي، خو د مشرتابه پریکړې له امله بیرته بندې شي. د یو مهم چارواکي په سیمه کې د لار جوړونې چټک کارونه روان وو، خو اوس دغه د آبادۍ کاروان یو ناڅاپه درول شوی دی. بشپړ جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینو ویلي چې د نادرشاه کوټ، سټو کنډو او زیړوک د لارو پروژې او په مټه چینه او خوست ښار 1200 فامیلیو کې د میلمستون او سترو مدرسو چارې اوس درېدلې دي. دا ځنډ د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر او کورنۍ چارو وزیر ترمنځ له اختلافونو او د بودیجې له لږوالي سره تړلی. سراج الدین حقاني پخوا ډیرکۍ پروژې په خپل ځاني لګښت کولې، خو اوس یې بودیجه لږه شوې. د جمیل دفتر فعالیتونه چې په خوست کې یې له والي څخه ډیر مراجعان لرل، اوس محدود شوي. سرچینه وایي چې د خوست په مټه چینه کې د میلمستون او لوی مدرسې چارې 90% بشپړې شوې، خو اوس یې چارې د ملا هیبت الله اخوندزاده په غوښتنه بندې شوي دي. دغه راز د خوست په 1200 فامیلیو کې د $1,300,000 په ارزښت د بلې مدرسې چارې چې حقاني یو ځایي تړونوال ته سپارلې وې درېدلې دي. سرچینه وایي چې پخوا ټبریزو مشرانو ته ګاډي، پیسې او نور امکانات ورکول کېدل، خبریالانو او کلتورپالو ته پیسې ورکول کېدې، خو اوس دا هر څه درېدلي دي، ځکه د حقاني د خوست له دفتر څخه والي او نورو کسانو په کندهار کې ښاغلي اخوندزاده ته شکایت کړی چې په لویه پکتیا کې یې موازي واکمني جوړه کړې. حقاني په خپل پلرني کلي سرانه کې پارکونه، قیر لارې، یو لوی میلمستون او د چورلکې ډګر رغولي، او د سرانې او روحاني بابا د لار چارې چې خپل کلی یې دی لا هم روانې دي. د سرچینو په باور د زیړوک لار چارې له دې وړاندې هم یو ځل ځنډېدلې وې، خو د تیر کال په وروستیو کې بیرته پیل شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.